السلام علیکم محترمه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ یاستئ. څنګه کولی شو چې د ټیک ټاک ویډیوګانې په غیر د واټرمارک څخه ډاونلوډ کړو. نو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته د دې په اړه معلومات درکوم چې څنګه موږ د ټیک ټاک ویډیو په غیر د واټرمارک یا هم د هغې د لوګو څخه په غیر ډاونلوډ کړو. یعنې که تاسو کتلی وي دغه که څوک ټیک ټاک کې ویډیو اپلوډ کړي نو هغې سره د هغه کس نوم پاتې کېږي او د هغه د پروفایل نوم یا هم یوزر نیم پاتې کېږي. نو له هغې څخه پرته ویډیو څنګه ډاونلوډ کړو چې بیا په خپل ټیک ټاک کې ورکوئ یا هم نور. نو دا ډېره اسانه طریقه ده. نو زه تاسو ته دې په اړه معلومات درکوم. نو تاسو به راشئ کله مو چې یوه ویډیو خوښه شوه نو بیا به راشئ له هغې وروسته به دغه شیر نشان باندې به کلیک وکړئ، یعنې په دغه شیر باندې به کلیک وکړئ. له هغې وروسته به راشئ په کاپي لینک باندې به کلیک وکړئ، لینک به کاپي کړئ. کله مو چې لینک کاپي کړئ نو بیا به راشئ تاسو په خپل موبایل کې به یو براوزر لرئ، ګوګل کروم یا هم کوم نور. نو زه راځم ګوګل کروم خلاصوم. نو تاسو به ګوګل کروم خلاص کړئ. نو کله مو چې ګوګل کروم خلاص کړ نو را به شئ د سرچ ځای ته. نو په دې کې به ولیکئ تاسو اس یعنې درې وارې به اس ولیکئ، بیا به له هغې وروسته TIK او بیا به ټکی یعنې ډاټ ولیکئ، له هغې وروسته به IO ولیکئ. نو دا چې موږ کله ولیکل نو دا به سرچ کړئ. نو دا چې کله سرچ کړئ نو تاسو ته به دغه شانې یوه صفحه راوړي ډاونلوډ ټیک ټاک ویډیو. نو تاسو به اوس هغه کوم لینک چې کاپي کړی دی نو هغه به دغسې کې پیسټ کړئ، یعنې د هغه ټیک ټاک ویډیو کوم لینک چې کاپي کړی دی هغه به دغه ځای کې پیسټ کړئ. کله مو چې لینک پیسټ کړ نو ستاسو هغه ویډیو به دغه ځای ته راشي. بیا به راشئ په ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ. دغه ځای کې تاسو ته به لږ صبر وکړئ. نو را به شئ دغه لاندې لیکلي دی وداوټ واټر مارک. نو تاسو به راشئ په وداوټ واټر مارک باندې به کلیک وکړئ. نو زه غواړم په HD کوالټي سره دغه ویډیو ډاونلوډ کړم. نو زه په وداوټ واټر مارک HD باندې کلیک کوم. نو کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ نو دغه ځای کې تاسو کتلی شئ لاندې نو دغه د ویډیو ډاونلوډ روان شو. نو دغه ویډیو به تاسو سره ستاسو په موبایل کې ډاونلوډ شي، هغه هم په غیر د واټر مارک څخه. نو زه تاسو ته دغه هم ښایم چې د دې واټر مارک څنګه اوس ورک شو. دغه تاسو کتلی شئ زما ویډیو ډاونلوډ شوله. زه اوس ویډیو پلی کوم. نو دغه تاسو کتلی شئ د دې څخه واټر مارک ختم شوی دی د دې ویډیو څخه. دا وه د ټیک ټاک ویډیو په غیر د واټر مارک څخه ډاونلوډ کولو طریقه. تر بلې ویډیو د الله په امان.